په عیسی مسیح او فریسیانو کې ډېرې خبرې یو شان وي او دا د بعضې خلکو دپاره د حیرانتیا خبره ده، خو دا رښتیا دي. په دې فلم کې به مونږ د عیسی مسیح د ژوند یو څو مختصر واقعاتو ته ګورو او دا مونږ ته صرف یو عکس ښایي، خو د پوهېدلو دپاره کافي دی چې څنګه یو وخت کې د عیسی مسیح لار او د فریسیانو لار یو بل سره نږدې ښکارېده، خو بیا هم د یو بل نه ډېرې جدا دي. د خپل خدمت په شروع کې عیسی مسیح او دغه مریدان په ګلیل کې وو او ډیر زر به هغوی د ناین کلي نه تېرېدل، خو نن د ناین خلک ډیر زیات غمجن وو. په هغه کلي کې یوه ښځه وه چې خاوند یې مړ شوی او اوس یې زوی هم مړ شو. په یهودیانو کې ځینې خلکو دا سوچ کولو چې د مرګ نه پس هر څه ختم شي، خو یو مذهبي ډلې چې ورته فریسیان ویلی شي هغوی دا ایمان لرلو چې مرګ سره ژوند نه ختمیږي بلکې د مرګ نه پس بیا را ژوندي کېدل هم شته. عیسی مسیح د هغه ځوان هلک جنازې خواته راورسېده، نو د ټولو نه اول یې د هغه مور سره خبرې وکړې. بس نوره جړه مه کوه. نو بیا هغه ور وړاندې شو او هغه مړي ته یې وویل پورته شه زلمیا. نن د جنازې او د ښخېدو ضرورت نشته. د عیسی مسیح یوې خبرې هر څه بدل کړل. خلکو ویل په موږ کې یو لوی نبي راپورته شوی دی او خدای په خلکو د مهربانۍ نظر کړی دی. عیسی مسیح دا ثابت کړل چې د فریسیانو خبره صحیح ده، د مرګ نه پس به خامخا ژوند او بیا را ژوندي کېدل وي. نو په دې خبره باندې عیسی مسیح او فریسیان په اتفاق وو. تر ډېرې مودې پورې یهودیان به یروشلم ته د عبادت دپاره تلل او دا د هغوی د عبادت مرکز و او دلته به د خلکو د ګناهونو دپاره د ځناورو قربانۍ کېدې. الله تعالی نه د معافۍ حاصلولو لار دا وه چې په عبادت خانه کې قربانۍ پیش کړي او دا هر څه چې به د چا په اختیار کې وو نو هغه ته به امام یا کاهن ویلی شو. خو امام جوړېدل هم د یو څو مشهورو کورنو په قبضه کې وو او په عبادت خانو کې قربانو پیش کولو سره هغوی مالدار جوړ شول او د رومیانو په مدد سره ډېر طاقتور او بې ایمانه شول. فریسیان د دې هر څه خلاف وو، خو بیا هم هغوی به په عبادت خانه کې قربانۍ پیش کولې. هغوی په خپل ژوند کې د خدای په کور، د واګانو او د پاکو صحیفو او د شریعت په تعلیم باندې توجه ساتله. عیسی مسیح د خدای په کور کې تعلیم ورکولو او وی ویل معافی د خدای د طرف نه یو تحفه ده، دا د عبادت خانې یا د کاهنانو د طرف نه ملاویږي. فریسیانو به دا هم ویل چې د قیامت ورځ به راځي او په هغه وخت کې به ټول د الله تعالی په وړاندې ولاړ وي او عیسی مسیح هم دا خبره کوي. عیسی مسیح وویل زه تاسو ته دا وایم هر څوک چې څه فضول خبرې هم کوي نو د قیامت په ورځ به ورسره د هغې حساب کیږي. ته موږ ته یو معجزه وښایه چې واقع ته د خدای طرف نه راغلی. هغې وی چې موږ ته د الله د طرف نه د نښې په طور یوه معجزه وښایه. عیسی مسیح معجزه ونه کړه بلکې د دې په ځای باندې هغه د بل څه په باره کې خبرې وکړې چې تقریبا 1000 کاله مخکې د یروشلم د بادشاه سلیمان په وخت کې پیښ شوي وو. د حضرت سلیمان حکمت ډیر مشهور و. د هغه حکمت اورېدو دپاره به د لرې نه خلک راتلل. یوه ورځ یو ډیره مشهوره ښځه راغله. هغه د جنوب وطن سبا ملکه وه او هغې د حکمت لټون کولو. په پخواني مصر کې ډېر هوښیار خلک وو، خو هغه یروشلم ته د حضرت سلیمان خواته راغله چې هغه د حکمت خبرې واوري کومې چې الله پاک دې بادشاه ته ښودلې وې. هغه مایوسه نه شوه. هغه غیر یودنې شهزادګۍ د بادشاه نه تپوسونه وکړل او سلیمان بادشاه هغې له جوابونه ورکړل. هغې سلیمان بادشاه له یوه ډېره قیمتي تحفه هم ورکړه چې پکې سره زر، لوبان او قیمتي کاڼي شامل وو. د جنوب شهزادګۍ د بادشاه ډېر تعریف اورېدلی و. ما چې په خپل وطن کې ستا د کامیابو او ستا د حکمت په هکله څه هم اورېدلي دي نو دا رښتیا دي او څه چې ما اورېدلي وو نو هغه خو هېڅ سم نو، ته د هغوی نه هم ډېر لوی. دا ځل عیسی مسیح فریسیانو ته یوه سخته خبره وکړه او هغې ته د دې پته وه ځکه چې فریسیانو به یوې ښځې ته مذهبي ښودنه نه کوله
او هغې به د غیر یهودیانو نه نفرت کولو. د جنوب ملکه به د قیامت په ورځ د دې پیړۍ د خلکو خلاف په عدالت کې ودرېږي او دوی به مجرمان ثابت کړي، ځکه چې هغه د دنیا د بل ګوټ نه د سلیمان د حکمت خبرو اورېدو له راغلی وه، او څوک چې دلته دی هغه د سلیمان نه لوی دی. عیسی مسیح او فریسیان یو شان ښکارېدل، خو په حقیقت کې داسې نه و. د عیسی مسیح لار جدا وه، او چې څنګه وخت تېرېده نو د دوی په منځ کې جدایي نوره هم زیاتېده. فریسیان ډېر زیات مذهبي او په شریعت عمل کوونکي وو. هغې به ویل چې د صادق جوړېدو دپاره په 614 حکمونو باندې عمل کول ضروري دي. عیسی مسیح هغې ته وویل چې تاسو شریعت د خلکو دپاره ګران کړی دی. تاسو شریعت د خلکو دپاره ګران کړی دی. تاسو فریسیان خو د کنډولو د رکېبې بهر مخ وینځئ، خو دننه هم د هیرس او د بدکارۍ نه ډک کړي وي. تاسو په خلکو بې اندازې بوج ورچوئ، ولې په خپله د دې د اوچتولو دپاره یو ګوته قدریم نه ور وړئ. فریسیان هغه ته غوسه و، خو بیا هم په هغوی کې ځینې کسان د هغه خبرو اورېدو دپاره واپس راتلل. بیا په یروشلم کې عیسی مسیح یو پیدایشي ړوند سړی ولیده. نو کله چې عیسی مسیح د هغه په سترګو خټه ومږله نو هغه بنا شو. دا یوه ډېره زبردسته معجزه وه، خو هغه سړی د سبت پر ورځ بنا شو، په کومه ورځ چې کار کول منه و. نو ځکه فریسیان په یو دوه کې حیران وو چې دا معجزه د خدای د طرف نه وه او که نه. خو په آخر کې هغې هغه سړی د عبادت خانې نه وشړلو. د دې نه پس عیسی مسیح هغه بنا شوي سړی یو ځل بیا ولیده او تپوس یې ترې وکړو، ولې ستا په ابن آدم ایمان شته؟ مالکه ما ته ووایه هغه څوک دی چې زه په ایمان راوړم. تا هغه لیدلی دی، رښتیا دا هغه دی چې د سر خبرې کوي. مالکه زما په ایمان دی. زه دې دنیا ته د عدالت دپاره راغلی یم، چې ړانده بنا کم او بنا ړانده کم. د ځینې فریسیانو خیالو چې دا یې د هغې بېعزتي وکړه. ته زموږ په باره کې خبرې کې څه؟ ستا مطلب دی چې موږ هم ړانده یو؟ که چېرې تاسو ړانده وئ نو ستاسو ګناه به نه وه، خو کله چې تاسو وایئ چې موږ وینو نو ستاسو ګناه پاتې کېږي. د عیسی او د فریسیانو په منځ کې چې کوم بېلتون و د دې ختمېدل ګران و. فریسیان او کاهنان خپلو کې ملو شول او د عیسی مسیح د ختمولو فیصله یې وکړه. فریسیان او کاهنان دوه مختلف ډلې یوځای شوې، خو داسې ښکارېدل چې دوی به کامیاب شي. عیسی مسیح یې ونیولو او مجرم یې کړ. هغې غوښتل چې رومیان عیسی مسیح له سزا ورکړي، خو رومیانو د یهودیانو په مذهبي معاملو کې هیڅ کار نه ساتلو. نو دا اختیار په دوکې سره د رومي کیسر په ځای باندې کاهنانو ته حواله شو، چا چې عیسی مجرم کړ. او هم داسې وشو، د عیسی مسیح یو مورید په هغه مخبري وکړه، نورو موریدانو هغه یوازې پرېښوده. نو د خپل مرګ په وخت هغه بلکل یوازې ښکارېده. خو د جرګې دوه غړي یوسف او نیکودیمس په دې فیصله باندې خوشحاله نه و. او دا هغه سړی و چا چې د خلکو هیڅ پروا ونه کړه او د عیسی مسیح لاش یې یوړه او په عزت او درناوي سره یې قبر کې ښخ کړ. او دا قبر هم د یوسف و چې عیسی مسیح یې پکې ښخ کړ. د هغوی دا ایمان و چې عیسی مسیح د الله د طرف نه راغلی دی، او هغوی دا ایمان لره چې الله تعالی به عیسی مسیح د قیامت پر ورځ د مړو نه راژوندی کوي. خو اوس نه، هغوی دا امید نه ساته چې هغه به په درېیمه ورځ د مړو نه بیا راژوندی شي. زموږ د پاره دا اسانه ده چې فریسیان مجرمان کو او وایو چې هغوی مذهبي منافقان وو، خو ځینې وخت مونږ دا خبره هیرو چې کله مونږ بل ته ګوته نیسو نو درې ګوتې مونږ خپل ځان ته نیسو. مونږ هم د خپل مذهب او رسم و رواج په دایره کې ژوند تیرولی شو او په دې باندې عمل کولی شو، او یقینا چې دا اصول وو. خو کله چې عیسی مسیح زمونږ خواته راغی نو هغه غوښتل چې زمونږ زړه، ایمان او د ژوند طریقه بدله شي. تاسو ته معلومه ده چې فریسیان بعضې څیزونو په حق لسیو. د مرګ نه پس ژوند شته، د قیامت ورځ را روانه ده او موږ ته هم دې دپاره تیارېدل پکار دي.
خو موږ په خپلو هلو ځلو او مذهبي جوړېدو سره د دې دپاره نشو تیارېدی، بلکې الله تعالی سره د یو نوې رشتې ساتلو په وسیلې موږ داسې کولی شو او د داسې کولو دپاره د عیسی په وسیله یو لار تیاره شوې ده. ګران اوریدونکو، یقینا چې دا کیسه به ستاسو خوښه شوې وي. همدغه شان نورو کیسو اورېدلو دپاره تاسو ضرور زمونږ چینل سبسکرایب کړئ، او که تاسو دا کیسې بغیر د انټرنیټ نه اورېدل غواړئ یا موږ سره رابطه کول غواړئ، نو د پلی سټور نه زمونږ د کیسو ایپ ډاونلوډ کړئ